وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دیو مسلمان دیو مؤمن بنده دیو مسلمان دیو مؤمن بنده خویونه بیانیدو د قرآن و د حدیث برنا کی. آغا مؤمنان آغا مسلمانان چی آغا رب العالمین کامیاب کری دی دنیا و آخرت کی، دی دا پار دا خویونه و صفات بیانیگی چی دا منگ پزان کم راولو او اللہ منگم پاغا کامیاب و خلقو کشمار کی. په دغه سلسله کې 15 صفات د مؤمنانو بیان شیو او په آخرنی بیان کې دا خبره ښه په تفصیل سره بیان شوې وه چې د نیکانو بندگانو منځونه داسې نه وي چې هغه بې سوچ او بې فکری او یا پای کې خشوع عجزي او سکون یا اطمینان پکې نه هغوی هسې ټونګې نه وي، بلکې د هغوی په منځ کې عجزي، سکون، اطمینان پکې. قرآن کې سوچ کوي، دا کم اذکار چې وي په هغې کې سوچ کوي. دې باره کې ښه تفصیلي خبره هغه بیان شوې وه بحمد الله و توفیقه. شپږم صفت د مؤمنانو چې هغه قرآن او حدیث کې بیان شوی دی هغه دا چې دوی د شپې په صبرخه کې رب العالمین ته ودریږي، منځونه کوي، جړاګانې کوي، دعاګانې غواړي چې هغې ته قیام اللیل ویلی کېږي. د شپې ودرېده، قیام د ودرېدو ته وایي، اللیل شپې ته وایي. نو قیام اللیل معنی ده د شپې ودرېده الله ته. څنګه ودرېده؟ یعنی مونځ کول چې هغې ته تهجد هم وایي. مؤمنان بندگان نیکان دوی د شپې تهجد کوي، دوی قیام کوي، دوی الله ته ودریږي. او مخکې دا صفت بیان شوی چې مؤمنان بندگان د منځونو خیال ساتي. نو دا کیدی نشي چې یو سړی د فرض منځه خیال نه ساتي او ډېرې تهجد کوي او دا تهجد بیا دله فایده هم نه ورکوي. لکه یو سړی فرض منځونو کې کوتاهي کوي او وایي زه جي تهجد ډېر په پابندۍ سره کوم، نو موږ وایو دغه تاله فایده نه درکوي. ځکه چې حدیث کې راځي چې د الله سبحانه وتعالی په عباداتو کې هغه عبادات ډېر خوښ دي کوم چې الله په دې بندګانو فرض کړي دي. دا د الله ډېر خوښ دي ځکه چې الله پې فرض کړي دي او لازم کړي دي. بیا په هغې پسې نفلي عبادات راځي. د نفلي عباداتو یو فایده دا ده چې دې سره هغه کمې پوره کېږي، کم کمې چې د انسان نه شوی په فرضي عباداتو کې. لکه موږ دا منځونه کوو، دا فرض منځونه لازم پکې موږ نه کوتاهي به کېږي او کیدی نشي چې موږ دا منځ بلکل د الف نه د یا پورې ښه برابر او بلکل پکې څه کوتاهي نه، یو څه غلطي نه، یو څه سوچ او فکر هم پکې نه غلط شوی. دا کیدی نشي، انسان کمزوری. خو دا کوتاهي بیا پوره شي په نفلي منځونو باندې. کله د انسان نه دا فرض منځ لیټ شي، قصدن یې نه لیټ کوي، د عذر د لاسه ترې لیټ شي، کله داسې بل څه خبره راپېښه شي، نو دغه کمې هغه پوره کېږي په نفلي عباداتو سره. نو چې اوس یو سړی فرضي عبادات کوي نه، نو دی د څه کمې پوره کوي؟ لکه اوس داسې خو هم نشي کېدی چې زه فرض عبادات نه کوم او ډډه مې تهجدو ته لګولې ده چې تهجد به زما ټوله قصه حل کړي. دا خو هم د نه منلو خبره ده. تهجد ته لاله فایده درکوي چې ته فرض عبادات کې، فرض منځونه کې، خو که په هغې کې بیا څه کمې تا نه شوی، کوتاهي او به لازم شوي، هغه رب العالمین په دې سره پوره کوي. او تهجد نور هم ډېرې فایدې دي چې هغه به بیانېږي. نو دا خبره چې زه د نفلي عباداتو ډېر خیال ساتم
او فرضي عبادت نه کوم دا عجیبه خبره لکه تاسو ته ما یو کس یاد کړی زه ورسره په خپله میلاو شم مشر سړی و نو ما ورته نصیحت وکړو د مانځه نو ما ته وایي چې یاره مانځه کې خو زه ډېر کمزوری یم فرض مونځونو کې ها البته وی د ساخ مونځ او د تهجد مونځ نه پرېږدم فرضي مونځونو کې زه کمزوری یم اکثر رانه پاتې شي نه کوم خو دومره ده چې ساخ مونځ نه پرېږدم او تهجد نه پرېږدم دا عجیبه خبره ده د فرضو خیال نه ساتم او نفلي عبادتو زه ډېر خیال ساتم نو دا نفلي کې یو سړی وم نه کي بلکل خو دومره ده چې هغه اوچتو مؤمنانو کې به نه شمارېږي نور ګناهګارېږي خو به نه فرض چې ونه کې فرض مونځ چې یو سړی بلکل پرېږده خو کفر ته پېوځي او چې کله کوي او کله نه کوي په غټه ګناه کې اخته دی په ډېر یعنی خطرناک ځای کې دی چې کیدای شي کفر ته واوړي والعیاذ بالله نو اولنۍ خبره په سر کې د دې باره کې تفصیل شوی چې مؤمنان بندګان د دې فرضو منځونو ډېر خیال ساتي او بیا نارینه په جوماتونو کې خیال ساتي اوس دلته به خبره د قیام اللیل په باره کې کوو دا یاده کړئ چې قیام اللیل د دې حکم دا دی چې دا مضبوط سنت دی سنت مؤکده چې ورته وایي یعنی دا فرض نه دی چې څوک یې کوي الله وله اجر ورکوي الله وله اوچت مقام ورکوي او قرآن او حدیث کې ډېر داسې آیتونه حدیثونه راغلي دي چې مسلمانانو له تیزي ورکړې ده په دې عبادت باندې او که زه داسې ووایم نو دا به زیاتې نه وي چې دا هغه عبادت دی چې دا نن سبا ورک شوی هم دی او ناشنا شوی هم دی په ډېرو خلکو کې به یو څو د شمار د ګوتو په شمار باندې یو څو کسان به چا به تهجد کوي یو څو کسان د شمار او نور اکثر مسلمانان د دین خبر هم نه دي چې دا یو عبادت شتي په شریعت کې کنه زما دا خبره غلطه د شمار یو څو هم په ګوتو یې شمار کې یو دوه درې پلانې 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 خو دا دلیل دی په دې باندې چې موږ په دین کې شاته پاتې شو چې کله په دیندارۍ کې خلک شمارلی کېدل که نه نو پوه شي چې موږ شاته تللي یو که نه موږ مخکې تللي د سلفو په وخت کې به کله چې دینداري په زور او شور کې وه په هغه وخت کې به تعجب په هغه چا باندې کېدو چې هغه به بېدینه و یعنې داسې به ویلی کېدو پلانې او پلانې تهجد نه کوي پلانې او پلانې یو څو کسان دي هغوی تهجد نه کوي موږ اوس شمارو پلانې او پلانې کوي دې ته وایي یعنې قصه بلکل الټه کېدل پلانې او پلانې کوي لکه بل عبادت په مثال په لاسې درکړه د الله د یېرې نه جړا کول یو سړی بیان اوري جاړي یو سړی مونځ کوي جاړي یو سړی ځان له ناسې الله ورته رایاد شي جاړي دا زموږ په معاشره کې ډېر ناشنا کار دی او موږ یې یادو پلانې جاړي ته په دې مه خوشحالېږه چې زموږ په معاشره کې یو کس دی هغه جاړي او موږ یې یادو دا ګوره د افسوس خبره ده چې موږ ته د عبادت دومره ناشنا شوی دی چې یو کس دی او هغه ته موږ د تعجب په نظر ګورو یعنی پکار داسې وه چې پلانې او پلانې نه جاړي که نه پکار داسې وه چې پلانې او پلانې نه جاړي زړونه یې سخت دي موږ اوس داسې حساب کوو چې پلانې او پلانې جاړي پلانې او پلانې د شپې تهجد کوي پلانې او پلانې ګورې د نفلي روجو اهتمام کوي یاره هغه پلانې نه دی پلانې هغه ګورې هره میاشت 3 روجې نیسي تاسو په تعجب یې موږ ووایو دلیل دی چې موږ ډېر شاته تللي یو ډېر په دې دومره مسلمانانو کې چې ته یو څو شماري چې هغه د نفلي روجو اهتمام کوي خو موږ شاته تللي یو دغه شان د تهجد دا عبادت دی یعنې یو څو د شمار خلک موږ یادو پلانې او پلانې یاره دا ډېر دینداره دي څنګه دوی د شپې تهجد کوي دا یقیني خبره دا دینداره دي چې په داسې معاشره کې چې په کې دینداره شمارلی کېږي او دوی پکې دینداري کوي نو دا یقینا دا دینداره خلک دي دې کې شک نشته نو دا هغه عبادت دی چې زموږ نه ورک شوی دی او د ډېرو نه هېر شوی دی او که یاد هم دی نو د ژبې په سر یو ټکی پروت دی چې تهجد د شپې مونځ نه ترې خبر دی چې دا کوي خلک څنګه نه یې چېرته په خپله کړی دی او نه یې د دې خوند څکلی دی او زه بار بار دا خبره کومه چې عبادت به هله وکړي چې کله یې خوند وسکي چې خوند یې نه یې څکلی ته نه شي کولی لکه ته ودې او ستا سره یو بل
انډیوال ګاونډي هغه هم اوده دی، دوه کسان اوده دي، ښه په ډوب خوب کې، ښه په جوور خوب کې. دا یو راپاسي حالانکې مزدورۍ لم تلی دی، کار لم تلی دی، ستړی هم دی، کیدای شي بیمار ومي. دا یو راپاسي سهار مانځه ته نږدې ګنټه مخکې، نیمه ګنټه مخکې یا د هغې نه هم مخکې راپاسي او الله ته ودرېږي. دا ګران کار دی، اسان کار نه دی، دا ښه ګران کار دی. خوب به خرابې، خپل خواهشات به خښې، دا ټول هر څه به ته کې او ته به راپاسې. دا اسان کار نه دی، دا ګران دی، خو چې الله یې چاته اسان کړي. ولې دی دا ګران کار کوي؟ ځکه چې ده په دې کې خون موندلی دی. د هر عبادت یو خون، لکه داسې مثال یې واله نږدې تاسو اوس دا بیان اورئ ناستې ګنټه خواوشا کېناسته په جومات کې، دا هله سړي ته اساني چې کله الله توفیق ورکړي، او دویم چې کله یو سړی په دې کې خون ومومي، چې خوند یې واغستو د درس د بیان د دین د زده کولو، دا بیا ته وړې خبرې ښکاري. تپوس ته هغه یې ونه کړه چې کوم بهر دی جومات خوا کې دی او دوه قدمه دی جومات ته نشي راتلی، ځکه چې هغه د دې خون نه دی څه کړی. ښه بازار کې یو سړی ګرځي، خون یې څه کړی. اوس که موږ بازار ته وباسي الحمدلله، بازار ته چې لاړ شو مړه زر کوو چې کور ته ځو، زر راځه بس دی، زه بیا به یې والو، زه راځه. دا سړی تنګېږي، د خون نه دی اخیستی دی بازارونو او د دې قصو. دغه شان کوم چې خون اخیستی دی بازار کې به کته ځي، بره ځي، په ګنټو ګنټو په باغچو کې د مزدورۍ خون ته وګوره، د ریال خون ته څومره خون پکې دی. لس ګنټې مسلسل دی سخت کارونه کوي، که ورټیم وله ورکوي دی 12-14 ګنټې هم کوي. ولې؟ ځکه چې د خون د ریال او د روپۍ او د ډالر سکلی دی. دغه شان دا عبادات دي، دا بندګي د الله چې کله یې د دې خون وسکو که نه، او زړه ته دا خون کوشو، بیا به ته غټه خبره نه ښکاري چې د شپې زه راپاسم او الله ته ودرېږم، بلکې د خپل عبادت به تا ته معمولي ښکاري چې مړه موږ څه کړي د الله دپاره. خلکو څه وکړو او موږ ایله دغه د شپې راپاسو الله ته ودرېږو. نو د شپې الله ته ودرېده دا یو عظیم عبادت دی، او الله پیغمبر ته دې امر کړی دی چې ته دا کار کوه. یعنی د مسلمانانو نه مخکې پیغمبر ته یې ویلي دي، لکه سورة المزمل کې الله څه وایي؟ یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے پیغمبر، الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی د شپې ودرېږه مګر لږ. د شپې ودرېږه معنی دا نه چې هسې ودرېږه. ودرېږه څه مطلب دی؟ تهجد کوه. په بل ځای کې ورته الله وایي ګوره ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اے پیغمبر د شپې د تهجد لمونځ کوه، دا به نفلي شمارلی کېږي ستا دپاره، الله به دې اوچت مقام ته ورسوي. په تهجد سره سړی اوچت مقام ته رسوي. زه ته انشاءالله فضایل بیانوم، تاسو به واورئ حیران بشي. رب العالمین د مؤمنانو شان ذکر کړی دی. واوره الله وی انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون. مؤمنان هغه خلک دي چې کله د دوی په مخ کې د الله د آیتونو تذکیره وشي او الله ورته رایاد کړی شي او د الله د قرآن تلاوت یا کوي یا یې واوري، دوی په سجدو پرېوځي او د الله پاکي بیانوي، د الله حمدونه بیانوي، دوی تکبر نه کوي. دا صفات په دې کې بیان شو. مخکې الله څه وایي؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع. الله وایي د دوی دا اړخونه چې دي دا د طلایانو نه جدا کېږي. مطلب د دوی دا بدن دا د شپې په یو حصه کې د طلایي نه جدا کېږي. جدا کېږي مطلب دا دی چې دوی د شپې الله ته ودرېږي او لمونځ کوي. ښه دوی ولې د طلایانو نه جدا کېږي؟ دا بیماران دي، که نه دوی له خوب نه ورځي، که نه د دوی څه دنیوي کارونه نه نه ښه ځوان سړی به په سره ځوانۍ کې ښه ډېر خوب به له ورځي، ښه روغ رمټ دی، ښه طلایي ته یې زړه کېږي، ښه کمبل ته یې زړه کېږي، کېدای شي خوا کې ورسره ښه ځمي. دا هر څه چې دی پرېږدي. ولې؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا. الله ته ولاړي، د الله نه دعاګانې غواړي، یریږي د الله نه او د الله نه امیدونه ساتي. د دې دپاره دا سړی راپاڅېدلی، داسې بیمار نه دی، د خوب نه ورځي. دی چې راپاڅېدلی دی د الله نه یریږي، د هغه د عذاب نه
یریږي د الله د غضب نه امید ساتي د دې چې الله به مې په دې خبره وبخي او دې د لاسه مې جنت ته بوځي ومما رزقناهم ينفقون او الله هلته بل صفت دا ذکر کړی دی څه چې علما ورکړي د هغې نه مال لګوي دا صفت په دې پسې را روان دی پته نشي کېدی چې نن وخت نه وي هسې دا فایده یاده کړي چې دلته الله دوه عبادات ذکر کړو کم کم نه چې ودرېږي دعاګانې غواړي دا خو یو عبادت شو بل څه ذکر شو صدقې کوي یو تهجد کوي دویم صدقه کوي ګوره دا د مؤمن شان دی ولې دې تهجد سره صدقه ذکر شوه یاد کوي فایده دا مونځ داسې عبادت ته چې فایدې صرف تا ته میلاوي که نه ته چې د شپې تهجد کې خو ځان له دې وګټله مؤمن صرف هغه عبادت نه کوي چې ده ته به کې فایده رسي مؤمن ورسره هغه عبادت هم کوي چې نورو ته دې فایده رسي نو ځکه د الله په در کې خرچ هم لګي او دا بعض ما لیدلي دي ډېر داسې د دې مانځه اهتمام به ډېر کوي د ذکر او اذکارو ډېر کوي او د دغه عباداتو نه لرې دی چې نورو ته به کې فایده وي که د الله په لار کې د مال د لګولو د ورته ووایي طبیعت یې خرابېږي که بل څه داسې یو کار دی ورته ووایي چې بهکې نورو مسلمانانو ته فایده ده د هغې نه ځان لرې ساتي نه مؤمن به هغه عبادت کوي چې ځان ته ترې فایده رسي او هغه عبادت به هم کوي چې امت ته به کې فایده رسي او د امت دپاره به کې خیر ښه دا الله د مؤمنانو شان ذکر کړی بل ذکر الله د مؤمنانو شان ذکر کړی دی ګوره وعباد الرحمن عباد الرحمن د الله خاص بندگان رب العالمین د دوی ډېر صفات ذکر کړي او الحمدلله زما په دې باندې بیانونه مشتي صفات د عباد الرحمن ما ټول ذکر کړي ښه په تفصیل سره یو صفت په هغې کې دا ذکر شوی دی والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما د رحمان خاص بندگان هغه دي چې دوی شپه تېروي په سجدو کې او الله ته په ودرېدو کې دا د دغه بندگانو خاص صفت دی زه درته یو فایده ذکر کړم وعباد الرحمن عباد الرحمن یعنې د رحمان ذات خاص بندگان خو ټول د الله دي خو دوی پکې څه دي خاص دي خاص ولې دي ځکه چې دوی په خاصو اوقاتو کې د هغه سره تعلق ساتي یو عام تعلق دی د ټولو دی ټول مسلمانان وایي زموږ په الله باندې ایمان دی او چې پکې داسې دیندار هغه جومات ته هم راځي فرض مانځله ظاهري عبادت نو دا ظاهري تعلق دا د ډېرو مسلمانانو شتي د الله سره خاص تعلق د الله سره دا د خاصو بندګانو دی د شپې په توره تیاره کې الله ته ودرېده څوک تاییوي انسانانو کې تا نه څوک خبرېږي ډېر مسلمانان پکې داسې دي دینداره چې د هغوی نه د هغوی بچي او ښځه دا هم نه خبرېږي چې د شپې پاڅېدلی مانځله پاتې لا ملګري او انډیوالان یعنی صحابه کرام چې به کله د یو بل سره کېناستو رضوان الله علیهم اجمعین د یو بل نه به دا خبره پټوله را پټوله خو الله څه وایي سیماهم فی وجوههم من اثر السجود الله وی د مخونو کې نښې وي د سجدو یو تفسیر دا دی چې د شپې به دومره تهجد کړي چې سهار به دا مخ زیړ و د هغې نه به ښه صفا پته لګېدی د شپې تهجد کړي اگر که دی دا خبره پټۍ را پټۍ زمونږ کئی نه چې ته وکړي یو سهار له ټول قوم ته قصه بیان کړي وایي موږ خو چې بس منګه د شپې جو دا لږ ته کې عبادت چې کړی د هغه دې په یادولو دومره دې باد کو چې قصه دې وله ټوله ختمه کړه د شپې یو سړی الله ته ودرېږي څوک یې نه ویني دی چا ته ولاړ دی الله ته ولاړ دی دې کې د ریاکارۍ څه شک شتي دی چې را جاړي دې کې د ریاکارۍ څه قصه شتي دی چې را تلاوت کوي دی چې را اوږده سجده لګوي دی چې را اوږده رکوع کوي دې کې د ریاکارۍ څه شتي نه ګوره خاص وخت کې دی الله ته ولاړ دی خاص عبادت کوي ځکه دی په عباد الرحمن کې راځي وعباد الرحمن ها دا صفات الله ذکر کړي دي د مؤمنانو په سورة الفرقان کې دا صفات چې کله ختم شي الله په آخره کې څه وایي أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما الله وی دوی ته به ناشنا
کمرې ملاویږي په جنت کې اولئک یجزون الغرفة ولې یا الله بما صبروا دغه صبر یې کړی زه هغه نورو صفاتو له نظم د عباد الرحمن ډېر صفات دي خو صرف د تهجدو باره کې به خبر وکړو بما صبروا په تهجد کې صبر شته ښه ډېر د څه نه صبر د خوب نه ځان صبرول د خواهشاتو نه ځان صبرول د ښځې نه ځان صبرول د پستې طلایي نه د یخ ایسي نه د ښایسته موسم نه بیماری ستړی په ملا دي درد دی سهار به کار له وختي ځي دا ټولې قصې شاته غورځول او الله ته ودرېده دا لوی صبر غواړي که نه صبر نه غواړي ځکه خو ډېر نه کوئ دا حقیقت دا صبر غواړي ځکه الله وي بما صبرو دوی ته چې به په جنت کې دا دنګې او ښایسته ښایسته کمرې میلاویږي دا د صبر د لاسه او د الله له طرف نه به ورته سلامونه ویلی کېږي د ملایکو له طرف نه قرآن کې بل ځای کې الله د مؤمنانو شان ذکر کړی دی د متقیانو بندګانو سورة الذاریات کې الله سوی ان المتقین فی جنات وعیون الله وی متقیان به په جنتونو کې او د جنتونو په چینو کې به او په ولو کې به دا متقیان څوک دي الله یې شان بیان کړی په سورة الذاریات کې زه هغه ټول صفات نه بیانوم هم هغه آیتونو کې الله مخکې سوی كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ودا مؤمنان په دنیا کې و په دې وایي ځکه چې دلته خبره د جنت ده ودا مؤمنان په دنیا کې چې د شپې به ډېر لږ پرېوتو او څه وجه ده چې دوی د شپې لږ پرېوتو الله وایي وبالاسحار هم یستغفرون الله وی دوی به د پیشمني په وخت کې زمانه بخښنې وغوښتې یعنې دې چې د شپې په طلایي کې ډېر نه سمري دې د لاسه نه سمري دا د متقیانو صفات یعنی نور به پخپله پوهېږي که په عباد الرحمن کې ځان راولي ته به تهجد کې که د پیغمبر تابعداري کې ته به تهجد کې ځکه چې پیغمبر به تهجد کول که ته دا وایې چې زه په متقیانو کې راشم نو د دې دپاره به تهجد کې دغه شان دا خبره یاده کړه کم سړی چې تهجد کوي او کم چې نه کوي دا د الله په نزد یو شان نه دي ورې ډېر فرق دی لکه څومره فرق چې ځمکې او اسمان په منځ کې دی اوس دا واوره الله په قرآن کې وایي أمن هو قانت آناء الليل یو سړی دی ولاړ دی ټوله شپه عجزی سره الله ته ولاړ کوي څه دا چې د شپې عجزي کوي الله ته ساجدا وقائما الله یا په سجده کې دی یا ولاړ دی یعنې منځ کې یا سړی ولاړ یا سجده کې رکوع کې ولې الله اخر دا سړی یعنې د شپې راپاسولی څه شی دی چې دومره ښایسته خوب یې پرېښودی دی او دلته ولاړ دی الله تعالی وایي يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه الله وی د آخرت نه یریږي او زما د رحمت امید ساتي ځکه د شپې ولاړ دی څوک چې د آخرت نه یریږي لازم هغه د خوب یعنی هغه ته چین او سکون نه میلاویږي په دنیا کې او ځکه حدیث کې راځي که پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زه به څنګه خوشحاله شم او زه به د دنیا نه مزې څنګه واخلم او اسرافیل علیه السلام شپېلۍ تیاره په خوله کې نیولې ده د الله انتظار کوي چې کله ورته الله اجازت وکړو هغه به دې شپېلۍ کې پوکې کوي ژوندي زړه والا چې دې خبرې ته سوچي د دنیا نه مزې نشي اخیستی او که مزه علم هغه داسې وقتي توري بیا ختمه شي دا دینداره سړی دې د آخرت ته سوچ مزو ته یې نه پرېږدي او نه په دې دنیا کې جوور ورننوځي که دنیا کوي سرسري کوي ځکه د هغې نه بغیر ژوند نه تېرېږي مزدوری سرسری ښځې او بچو سره محبت سرسری خو د ښځې او بچو سره محبت د پیسو سره محبت د مزدوري د دنیاداري دا د دومره نشي خرابولی چې د آخرت نه مصروفه کړي مخکې الله څه وایي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون
اے پیغمبر تپوس کوي د خلکو نه چې چاته پته وي او چاته پته نه وي د دواړه یو شان دي؟ نه. دې په تفسیر کې ډېرې خبرې دي، خو یوه ده چې چاته پته وي د تهجدو او چاته پته نه وي د تهجدو، د دواړه یو شان دي؟ نه دي یو شان. ورب الکعبه چې دا یو شان نه دي. یو سړی شپه تېروي په غفلت کې، په خوبونو کې، یو سړی شپه تېروي په جړاګانو کې، په منځونو کې، کوم ځای کې دا یو شان دي؟ یو سړی شپه تېروي په موبایل کې، په فیسبوک کې، په ټیک ټاک کې، په یوټیوب کې. یو سړی شپه تېروي د قرآن په تلاوتونو کې، په دعاګانو کې، په اوښکو تویولو کې. دا چېرته هم یو شان نشي کېدی. یو سړی شپه تېروي د ملګرو سره په ګپ شپ کې، په تاویلو ماویلو کې، په خنداګانو کې، په ټوغو ټقالو کې. یو سړی شپه تېروي الله ته ولاړي، خپې وپړسېږي، زنګونانې دړ شروع کړي، په ملای دړلی شي. دا چېرته یو شان نشي کېدی. یو سړی فلمونو ته ناستي، یو سړی تاش ته ناستي، یو سړی کریم بورډ ته د شپې ناستي، یو سړی د شپې ناستي بل څه کوي، په کې مصروف وي. یو سړی د شپې الله ته ولاړ دی، کله سجده، کله رکوع، کله تلاوت، کله الله یادول. چېرته دا یو شان نشي کېدی که نه؟ یو شان کېدی شي؟ نشي کېدی یو شان. او څنګه یو سړي له خوب ورشي دې ټیم کې، خصوصا د شپې په د اخرنۍ برخه کې. او حدیث کې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. زمونږ رب هره شپه د دنیا د اسمان ته راکوزېږي، څنګه چې د هغه د شان سره ښایي. حين يبقى ثلث الليل الآخر، کله چې د شپې د اخرنۍ درېیمه حصه پاتې شي. الله سوي من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. څوک زمانه څه غواړي چې زه ورله ورکړم، څوک دعا غواړي چې ورله قبوله کړم، څوک بخښنه غواړي چې ګناهونه ورته وبخم. نور روایتونو کې راځي څوک توبه وباسي چې توبه ورله قبوله کړم. چاته څه مشکل دی چې حل یې کړم ورله، د چا رزق تنګ دی چې د خپلو خزانو نه ورته پراخې کړمه. اوس چې کوم ټیم کې الله د دنیا اسمان ته راکوزېږي او سړی وده کېږي، مناسب هم نه دي که نه مناسب دي؟ تاسو ته ما قصه ذکر کړې و د یو عالم او داعي، یاده به وي تاسو ته انشاءالله. هغه عالم په یو پروګرام کې دا خبره کوله، ما ته اورېدلې وه، عربی عالم دی. وایي زما مور د ډېر عمر ده، ډېره کمزورې ده، او هغه د شپې تهجد نه پرېږدي. نو یې ما ورته یو ورځ نصیحت وکړو چې ګوره دا تهجد دا فرض نه دي. نو کله که تاسو ته موقع میلاو شي، طبیعت هم برابر یو 2 رکعته 4 رکعته کوه. کله چې درته موقع برابر شي او طبیعت دې برابر وي، خو دا هره شپه ستاسو دا راپاڅېده او ته بیمار یې، عمر دې زیات دی. وی ما ته یې وایي چې زویه دا خبره ما اورېدلې ده چې پیغمبر وایي چې الله د دنیا اسمان ته راکوزېږي کله چې د شپې اخرنۍ برخه پاتې شي، او وایي چې زما نه څوک څه غواړي زه ورله ورکوم. دا دي که نه؟ وی ما ورته وایي چې دا خو ثابت دي. نو بیا ما له حیا راځي، الله به وایي چې زه دومره خواله ورغلی وم او دوی را پام نسېدو. وی ما له حیا راځي دغه الله نه چې زمونږ دپاره د دنیا د اسمان ته راغی او موږ هغه ته ونه درېدو. دا یې ناشنا خبره دی، د دینداري مور کړې ده. وی صحیح ده زویه زه بیمار یم، زه هم پاڅېدی نه شم، خو چې دې ته سوچ وکړم چې دیزې پورې راپسې راغی، دیزې پورې راپسې راغی او زه ورته دومره ودرېږم نه، خو د شرم خبره لکه دنیاوي خبره به ولو ولله المثل الاعلى، خو صرف د وضاحت دپاره. ګوره یو سړی دومره خلک وایي که نه، وایي پلانې ستا خواله دومره درغلی، خو بیا خو به ورغلی وي که وایي که نه؟ وایي دومره ستا علاقې ته درغی، یعنې دا نه چې ستا کور دی در خو جدا خبره، ستا علاقې ته وایي درغلی و. کله څوک داسې ووایي دومره هغه پلانې ملک ته درغلی و، ملک ته، او ملک څومره غټ ملک ته وایي چې ستا ملک ته درغلی و، نو بیا خو به ورښکاره شي، ځکه چې میلمه و. نو څه خیال دی چې رب العالمین دې دنیا د اسمان له راشي، دې دنیا د اسمان او راشي او څه وایي، وایي څوک څه غواړي زه وله ورکړم. د چا څه مسله شتي چې حل یې کړم،
د چا رزق تنگ دی چې پراخه کم څوک بیمار دی چې روغ صحت وله ورکم ما او تا په ځان کمبل اچولی دا شرم خبره نه بیا چې موږ راپاسو نو بیا ګرځو په مالدارانو پسې په دنیادارو پسې چې اوس ته د مزدورۍ سیستم هم برابر شي یا په مولیانو پسې چې موږ له وظیفې راکړي چې دا کار شارټ کټ وشي ته سره ګرځې په دنیادارو پسې او په مالدارانو پسې او د یو په در او د بل په در کم ټیم کې چې الله وایي چاته څه مشکل شته چې زه یې وله حل کړم هغه ټیم کې الله ته ولې نه وایي چې الله ته ووایي چې حل کوي که نه حل کوي ورب الکعبه زه به یې قسم خورم دا بعض خبرې ښکاره کول ښه نه وي ما ته مناسب نه ښکاري او نه د مسلمان سره ښه ښکاري خو دا د تجربې خبره ده چې د شپې دې الله ته د زړه د کومې نه یو خبره وکړه که نه چې الله دا زما حاجت دی او فریاد دی ورته وکړو دا خبره در الله پوره کوي او چې پیغمبر ووایي په دې کې به شک وي چې پیغمبر وایي الله داسې وایي په دې کې شک شته روایت حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی څه شک پکې شته نشته پکې په صحیح بخاري صحیح مسلم کې چې کوم حدیثونه دي کې څه شک شته دي کې چې څوک شک کوي د په خپله ټول ګډوډ دی ځکه شک پیدا شوی دی په دې حدیثونو کې چې هغه په صحیح بخاري صحیح مسلم کې نو خبره کې شک نشته شک بیا په موتا کې دی مسله موتا کې ده که نه مشکل موتا کې شو که نه دکې چې هلته خو حدیث واضح دی موتا نه راپاسو موتا یې الله ته نه وایي نو مشکل من کې دی که مشکل د پیغمبر په دې خبره کې دی مشکل موتا کې دی اسی چې موتا قیامت په ورځ الله ته ودرېږو که نه او زمونږ د ګناهونو دا بوج راشي او دا تلې د ګناهونو دا ډکې شي او الله دې نه کوي او الله دې موږ معاف کړي ټول خو که چېرته داسې وشي او موږ د ارمان کوو چې الله موږ معاف کړي ټول به د ارمان کوي په هغه ورځ او تا ته الله دا ووایي چې زه خو د دنیا د اسمانه پورې درغلی وم او تا ته مې ویلو چې څوک توبه وباسي زه وله قبوله کړم ته په هغه ټیم کې ولې نه وي ته په هغه ټیم کې ولې بخښنه نه غوښته دې الله ته به څه وایي څه جواب شته داسې څه جواب شته چې ته پرې ځان د دې خبرې نه وباسې او ملامته نه شي چې الله تا ته وایي چې د دنیا د اسمانه پورې خو زه درغلی وم اواز میم کړی و چې څوک راباندې ځان بخل غواړي چې ویې بخم څوک توبه وباسي چې وله قبوله کړم نو ته خو لږ پاسه ودرېږه ورته که نه لږ ورته وجاړه او د شپې په دې عبادت کې چې څومره خوند دی په الله مې دې قسمي دا چې ټول خلک ودی که نه او ته الله ته ولاړې هر څه غلي او ځکه الله په قرآن کې څه وایي د شپې د مانځه مبارک کې إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا الله وایي د شپې د ودرېدو کې کمال دا دی چې د زړه او د ژبې کنیکشن برابر وي ولې کنیکشن برابر وي توجه برابر ولې توجه برابر وي یوازې ولاړې خو یو وجه شو بله وجه دی جواب دی دنیا ټوله اوده ده دنیوي څه مسله شتي د منډې د کاروبار د منډې څه سوچ شتي دې ټیم کې نه هېڅ هم نشته دې ټیم کې ته خالص الله ته ولاړې زړه او ژبه چې ته څه وایې تلاوت کې ذکر کې دا ټول یو بل سره برابر دي ته چې د شپې الله ته ودرېږې د دې دومره خوند دی خو چېرته دا خوند وسکه اراده وکړي د نن نه که څوک یې نه کوي او کوم یې چې کوي هغه یې لږ زیات کوي ښه زور وله ورکړي دا داسې تجارت ته چې دې کې تاوان نشته که تجارت کې تاوان وي دنیوي تجارتونو کې دې تجارتونو کې ګوره تاوان نشته تاوان پکې هله دی چې کله یې نه کوي پاسه الله ته ودرېږه وجاړه او سبحان الله یعنې لویه بدبختي دا ده لویه یو خو هغه بېدینې دی چې د شپې لمونځ نه کوي یا د سهار لمونځ نه کوي دته خو زه خبره نه کوم یو هغه سړی دی چې سهار منځه ته راپاسي ښه پټې او جومات ته هم راځي او تهجد نه کوي بدبختي ورته زه په دې ویم چې ته مثال کې 4 بجې سهار منځه ته راپاسي یا په 3:30 راپاسي او سهار اذان په 3:30 وایي یا په 4 وایي ته په 20 منټه کم 4 ولې نه راپاسي بدبختي نه شوه
په 3:30 ته راپاسي، ته په 3 ولې نه راپاسي؟ ته په 10 منټه او 3 ولې نه راپاسي؟ پاو ساعت مخکې 20 منټه صحیح د زور به ډېر نه ایسته، 20 منټه پاو ساعت مخکې راپاسې او 2 رکعته وکړه، 4 رکعته وکړه، ورسره ویتر وکړه، تهجد دې وکړو، بیا منزله ځه. نو منزله به هم فرش تازه لاړ شي. ولې به فرش شي؟ وختي پاسېدلی. یو هغې موږ لیدلي سهار مانځه کې ولاړ، خوله به واضح بندوي، ویښته به بد هلي، ږیره به بد هلي، یا ترې ټوپۍ یېره شوي په کور کې، یا داسې رامنډې به وایي. دی په منځه پوهېږي هم نه، دی صرف دې له راغلی چې د امام سره 2 رکعته وکړي. دی په دغه ته سوچ وکړي چې یو سړی د کټ نه راودانګي او ډزه 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 او بیا رامنډه کړي، دې کې اطمینان او سکون هم څه خیال دی؟ بس دغه د راغلی چې اوس دا قصه ختمه. ته لږ مخکې راپاسه، ښه ښکلی اودس وکړه په ارام، یو څو رکعته تهجد وکړه، ویتر وکړه، بیا هم په کور کې چې کله اذان وویلی شو په کور کې 2 رکعته د سحر هغه وکړه. ټیم شتي 10 منټه پاتې دي، 8 منټه پاو ساعت د قرآن کریم یو 2 مخه پکې ووایه. یاره که د ورځې ابتدا دې د دې نه وکړه که نه، او ستا په دې ورځ کې برکت نه و، زما دا نوم بدل که وراشه له ټولو خلکو مخکې راته ووایه خبره دې وایه سوچه چورلټه غلطه کړې وه. که ستا په مزدورۍ کې برکت نه و، که ستا په بدن کې برکت نه و، که ستا په بچو کې او په کور کې برکت نه و، که نه بیا راشه. ځکه چې دا خبره الله او د الله پیغمبر کړې ده او په دې کې شک نشته. نو چې ته یعنې لا ښه دی چې منزل راغی، دا پکې ښه سړی دی، او چې لمونځ ونه کړي او دی بیا راشي دا شکایتونه کوي چې یاره مزدورۍ مزه نشته او د ژوند مزه نشته او کور کې مسرې دي او کور کې دا، کوم ځای نه به برکت راشي؟ ستا شروع د ورځې ستا د الله سره دښمنۍ نه شوې ده، دې ورځې کې به خیر یو سړي شروع د ورځې د دې نه وکړه چې د الله یې ونه منله، په دې ورځ کې به خیر وي. ته خو بیا ډېر قمقل یې که دا سوچ کوې چې په دې کې به خیر وي. دا خو بیا ستا کوم عقلتیا ده چې د کوم رب نه چې زه د خیر امیدونه ساتم، د هغه رب د نافرمانۍ نه ما د ورځې شروع وکړه، د کوم ځای نه به دا رب ماله خیر راکړي او څنګه به ماله خیر راکړي او څنګه به زما په ژوند کې برکت راشي. نو خبره مې د هغه ملګرو کوله کوم چې د سهار د مانځه اهتمام کوي او تهجد نه کوي، نو دا یعنی ما ته داسې ښکاري چې تاوان کوي. تاوان په دې کې دا تاوان نه دی ګټه خو یې کړې چې سهار مونځ کوي، خو تاوان دا دی چې 10 منټه مخکې راپاسه، 20 غنټه، او په دې ټیم کې د شیطان سړي ته خوب څه خوندور کوي. ځکه حدیث کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کله یو سړی وده شي، شیطان د سټ په دې طرف کې 3 غوټې ور واچوي، 3 غوټې، او په هره غوټه باندې دی څه چوپ کوي، اوده شه تا ته اوږده شپه پرته ده هره غوټه باندې. او ځکه تاسو ته د هر سړي ته پته چې کله ته راپاسې که نه، اوس سړی کله نه کله راپاسې، سبحان الله د شیطان دومره دا خوب مزېدار کړی، او ته راپاسې د ګړۍ کې دي وکړه، تو سهار مانځه ته 6 منټې دي، اذان ته 100 منټې دی، وایي اوده به شم بیا به راپاسې. یعنې 6 منټه کې ته کوم خوب کې ته خو ما په دې پوه وکړه، 10 منټه پاتې زه لږ ساعت بعد په دې کې ته څه کوې؟ خو دا نور څه نشته، هغه غوټه د هغه شیطان چې ورکړې ده چې اوده شه، شپه لا څه ده، شپه لا اوږده ده. نو لږ مخکې راپاسئ، مزې مزې به یې ټولې مزې، تهجد هم، ویتر هم، الله ته دې وجړلو هم، دعاګانې دې مو وغوښتو، ښه په ټیم سهار مانځه ته رالې، پکې 2 رکعته دې وکړو، بیا دې تهجد وکړو، تلاوت دې وکړو، بیا دې ښکلی د امام سره مونځ وکړو، ښه په یعنې داسې طریقې سره چې ته ویښې، او بیا دې مونځ وکړو، بیا د سهار اذکار وکړو، بیا لاړې خپلې دنیا دپاره ووتې. په دې ورځ کې به برکت نه وي؟ څنګه به په دې کې برکت نه وي؟ او څنګه به په دې ورځ کې خوشحالي نه وي چې هغه شروع چې د هغې شروع دومره ښایسته وه، نو د دې ورځې ختام و ختامه مسک، د دې اختتام هم بیا ډېر مزېدار وي. پوه شوئ زما په دې خبرو؟ یو حدیث کې داسې راځي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ کې د یو سړي تذکره وشو چې دی د شپې نه راپاسي. د هغوی په مخ کې د هغوی په مجلس کې دا تذکرې نه کېدي چې پلانې سهار منظره نه راځي، د شپې نه راپاسي، یعنې سهار منظره نه راځي، نه، حاشا وکله، صحابه کرام او د پیغمبر شاګردان او دوی د سهار منظره نه راځي.
او نه د یو سړي تذکره وشو چې دی د شپې نه راپاڅي څه مطلب دی تهجد نه کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ذاک رجل بال الشیطان فی اذنی دغه سړی هغه سړی دی چې شیطان د ده په غوږونو کې مچازې کړي دي ځکه دی نشي پاڅېدی نو دا عظیم عبادت دی صحیح مسلم کې حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي افضل الصلاة بعد الفریضه صلاة اللیل د فرض مانځه نه بعد بهترین منځ او عبادت هغه د شپې دا منځ دی په فرضو پسې غوره منځ هغه د شپې دا منځ دی امام احمد یو حدیث راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ان فی الجنة غرفا په جنت کې ناشنا کمرې دي تمره ناشنا دي چې ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها دا داسې ناشنا کمرې دي چې دننه کښېنې نو بهر دته هر څه ښکاري بهر نه دننه هر څه ښکاري داسې شفاف پړقېدونکي صفا کمرې دي بس دغه ځای پورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره وکړه فقام اعرابي یو بانډچي پاڅېدو وی لمن هي یا رسول الله دا کمرې د چا دپاره دي قیمتي سوال دا دی یعنی دا بانډچي ډېر هوښیار سړی دی د کمرو خو موږ ته پته ولګېده خو د دې نه اهمه دا ده چې دا د چا دپاره دي لکه دا طبیعت چې عامو د مسلمانانو وي چې د جنت په باره کې څه واوري دا له ډېره مزه ورکوي چې جنت کې به څه وي او سبا تپوسونه هم کوي چې جنت کې به دا څنګه کېږي او دا به څنګه کېږي او دا به څنګه او دا یو قیمتي سوال دا دی چې دا جنت دی د چا دپاره که نه قیمتي نه دی دا ډېر اهم دی چې ته په تفصیلاتو کې پرېوځې لکه هغه بانډچي راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله وی رسول الله قیامت به کلی دا هم داسې سوال دی چې عام انسانان مسلمانان یې ډېر خوښوي یا قیامت نښې به صحیح قیامت ته نږدې به څنګه کېږي قیامت به کله راځي او په دې موضوع چې بیان کړي دا خلک ورته انتهایي په توجه ناسي که نه ډېر په توجه ورته ناسي او توجه له ورکول پکار دي ځکه چې غټه ورځ ده خو د دې نه یوه اهمه خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا څه وخت بعد اواز وکړو هغه ته بانډچي کښېنه چې کله سوال وکړو جواب یې لپاره ټیم ورنه کړو بیا څه وخت بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم وچی شو هغه سایل هغه تپوس کوونکي هغه ودرېدو یا رسول الله زه یم وایي څه تیاری دې وله کړې ده که چې تپوسونه کوي اهمه نقطه دا ده څه تیاری دې وله کړې که چې تپوسونه کوي هسې دا تپوسونه کوي چې قیامت به کله راځي او یا تپوس کوي چې د قیامت ته راتلو څه نښې دي او قیامت به راځي څنګه او د حساب کتاب به څنګه کېږي او دا به جو څه کېږي او دا به جو څنګه یو بل اهم سوال هم دی که نه هغې طرف ته ستا ذهن کسې نه ځي تا تیاری کړی هغې دپاره یاره که تیاری دې وله کړی که نه که دا ورځ 50,000 کاله ده که به دې ورځ لویې سختي دي که به دې ورځ جهنم به راوړی کېږي هر څه کېږي ته ترې الله ساتلی دا ډېره فایدهمند خبره ده که ډېر هم سخته ده خو تا ته څه ده تا ته اسانه ځکه تا تیاری کړی او که تیاری دې نه یې کړی او ډېرې تپوسونه وکړي او ډېر پې ځان پوه کړې خو تا ته سخته ده نو د جنت په باره کې تپوسونه چې جنت څنګه دی او دې کې به څه او دې کې به څه نه یو اهمې نقطې ته سره سوچ وکړه دا دي د چا دپاره که جنت هر څنګه دی خو دا خو الله ورکوي هغه چا ته چا دې دپاره څه کړي او که ته د جنت په باره کې ډېر معلومات حاصل کړي او دې دپاره یې څه کړي نه خو ستا په نصیب نه دي دې بانډچي ډېر قیمتي تپوس وکړو چې یا رسول الله موږ خو پوه شو چې کمرې ډېرې قیمتي دي خو دي د چا دپاره واوره چا دپاره دي دې حدیث کې یو څو کارونه ذکر شوي دي غوږ ورته کېد قال لمن اطاب الکلام دا کمرې د هغه چا دپاره دي چې خبرې ښایسته اخلاقي یعنی اخلاقي مسلمان واطعم الطعام او خوراک خوروي په غریبانانو په محتاجانو په ملګرو په میلمنو دا ټول پکې دننه راغلي بخیل نه دی د الله په لار کې لګوي وادام الصیام درېیمه صرف فرض روجو ته نه دی پروت فرضي روجې چې ختمې شي نو بیا دې نفلي روجې هم نیسي څو خبرې شو درې وصلى باللیل والناس نیام او د شپې مونځ کوي په داسې وخت کې چې خلک وده پراته څو خبرې شو کمې
ښایسته اخلاق، خوراک په خلکو خورئ، نفلي روجې نیسي، شپې تهجد کوي. دغه قیمتي، دا ښایسته، دا مزېدارې کمرې د الله درته نصیب کوي. ښه دا څلور کارونه ګران دي؟ هېڅ ګران نه دي. چې څوک کوشش وکړي او د الله نه یې وغواړي، څه پکې ګران شتي؟ ښایسته اخلاق، خلکو له خوراک ورکول د وس مطابق، نفلي روجې نیسه. نفلي روجې دا هم نه چې هره ورځ روجه نیسه، هفته کې 2، میاشت کې 3، یو روجه دې ونیوه، 2 منیسه بیا دې ونیوه، 3 منیسه بیا دې ونیوه. دا مطلب دی. مطلب دا دی چې دی ټول کال په روجو کې څه مصروف وي. دا مطلب نه چې دی روزانه روجه نیسي، دا هم اسان کار دی. نو د شپې راپاسي الله ته ودرېږي چې خلک ودی. لازم نه چې د شپې به راپاسي دی به 60 رکاته کوي او 40 به راپاسي 4 رکاته کوي، 2 کوي، خو راپاسي الله ته ودرېږي. نو دا فضیلت دی د دې. او ځکه یو حدیث کې داسې هم راځي د عبدالله بن سلام رضی الله عنه روایت دی، امام ترمذي امام ابن ماجه راوړی. تاسو ټول جنت ته ننوته غواړئ که نه؟ غواړئ که نه؟ ټول دا وایي چې موږ جنت ته لاړ. دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقه ښه. یا ایها الناس، ای خلکو، افشو السلام، سلام خور کوي. سلام خور کوي څه مطلب دی؟ په یو بل باندې سلامونه اچوي. تاسو ته پته شته صحابه کرامو طریقه څه وه چې کله به په لار روان وو، او دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې هم ذکر کړي دي، وایي چې کله 2 مسلمانان روان دي، حدیث ته غوږ کېده، او په منځ کې دیوال راغی، کاڼی راغی، او بیا یو بل سره ملو شو، بیا به سلام کوي. زمونږ هغه یو ورځ بعد به سره ملو شي، او دې ګونې ته بدله دي چې ګور پرون یې موږ ملو شوي، بیا سلام ته څه ضرورت. یا مثال کې چېرته د یو لاړ یو طرف ته، بل لاړ بل طرف ته، یو ځای اوسي، څه وخت بعد د یو بل سره ملو شو، د یو بل نه بلکل جدا شوي دي، سلام په یو بل نه اچي. بلکې قیامت نښو کې یو دا ذکر شوی دی چې خلک به سلام په هغه چا چې څوک پېژني، چې څوک پېژني. زه درته دا وایم چې دا خو هغه دور دی چې هغه پېژني، په هغه سلام نه اچوي. او پښتنو کې خو لا ډېر داسې دي چې سلام په ځای څه وایي؟ په خیر علي. لکه چې دومره په خیر علي وایي، خو سلام ووایه، ورپسې په خیر علي ووایه. افشو السلام، سلام خور کې، د جنت ته تلو لار ده. دویم، واطعموا الطعام، په خلکو خوراک کوئ، غریب، یتیم، مسکین، محتاج، ملګری، میلمه، خپلوان، بچي، ښځه، مور پلار، دا ټول پکې دننه راغلي، په دوی خوراک کوئ، خرچې پې کوئ. وصلوا الارحام، او خپلولۍ پالئ. وصلوا باللیل والناس نیام، او د شپې مونځ کوئ چې خلک ودی. تدخلوا الجنة بسلام، جنت ته په سلامتیا سره ځئ. دا د پیغمبر طرف نه ګارنټي ده. څو کارونه یې څلور، څوک به ذکر کړي؟ سلام خور کړي، خلکو باندې خوراک، خپلولیانې پالئ، د شپې تهجد کوئ. چېرته به ځئ؟ بسلام، په سلامتیا سره. د هر قسمه تکلیف نه په سلامتیا کې چې هغه په قیامت کې دی، ته به دې جنت ته واوړي. ابو امامه الباهلي رضی الله عنه روایت ته امام ترمذي راوړی، غوږ ورته کېږدي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي علیکم بقیام اللیل، د شپې دا مونځ ګورئ کوئ، د دې خیال کوئ. فانه دأب الصالحین قبلکم، څومره نیکان خلک چې تیر شوي دي که نه، څومره نیکان، که هغه د دې امت دي او که هغه د پخوانو امتونه دي، هغه ټولو به د شپې تهجد کول. وقربه الى ربکم، وقربة لکم الى ربکم، او دې تهجد د لاسه به تاسو نږدې شئ خپل رب ته. ومغفرة للسیئات، د دې تهجد سره به الله ستاسو ګناهونه ورېجي. ومنهاة عن الاثم، او د دې تهجد د لاسه به تاسو د ګناهونو نه منع شئ. څو خبرې شوې؟ بیا څلور، څوک به ذکر کړي؟ تهجد کوئ ځکه چې رب ته به نږدې شئ. بس دا ماده ووایي. ګناهونو نه به بچ شئ. او ستاسو ډېر اوچت دماغ دی، ما که څه په انګلیش کې ووایي. د نیکانو لار ده، الله ته به نږدې شي، ګناهونو نه به بچ شي، او ګناهونه به دې وریږي. څلور خبرې شو
چې دې ټیم کې سړي ته نه یاد زه به دا امیدونو باندې دنیا آباد نه زه به امید ساتم چې انشاءالله تاسو ته به سبا مې یادي صرف د سبا پورې اخوا دومره اوږد هم نه ځم ځکه چې اما ته اوس پته ولګي خو دا امید به ساتم انشاءالله چې سبا به تاسو سبا پورې یادي او چې دا تاسو ته اوس هم نه یاد نو ګوره دا تاسو په تهجدو باندې راتېزوي هم نه یو تانه هېرې شو الغرض که څوک یادوي که نه یادوي وما علی الا البلاغ په ما باندې بیانول دي په ما باندې رسول دي اخوا ته پې عمل کې نه کې ته پې یادوي نه یادوي هغه ستا کار دی خو زه درته ښه په سره اسانه پښتو کې یو یو ټکی درته واضح بیانو که نه زما د پښتو لږه سخته ده که زما په دې پښتو کې صحیح یا زما په دې الفاظو کې مشکل الفاظ وي او ما ته وایي چې د هغې وضاحت هم کوو نو زه به سره د مشکل الفاظو بیا ترجمې به راته هم کوم د پښتو ترجمه به راته پښتو ته کوم دا قیمتي خبرې دي دا یادې ساتئ امام حاکم یو روایت راوړی دی ته غوږ کېدی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اتانی جبریل علیه السلام په ما پسې راغی وی ما ته وی چې یا محمد صلی الله علیه وسلم عیش ما شئت فانک میت دا ناشنا خبرې جبریل کړي دي وی ما ته وی چې یاده که دا خبره چې څومره ژوند تېرې که خو یاده که چې مرې به دا زموږ دپاره اوچت نصیحت دی ګورئ که ته په دې تمه پروت یې چې زه به شپېتو ته رسم او اویا ته به رسم لا وخت شتي نه شپېته اویا نه سل 200 کزا خو بیا مرې به بله لار دې نشتي او چې مړ شو چا ته مخامخ کېږي الله ته اوس ته خپل سوچ کوه بیا یې ورته دا ووی واحبب من شئت فانک مفارق او د چا سره چې محبت کې کوئ خو یاده که چې ته به ترې جدا کېږي یو ورځ نو چېرته د چا سره په محبت کې مطلب دا چېرته چا سره محبت کې دومره ورنه ننوځي چې خپل آخرت تباه کړي ځکه چې همیشه لپاره ورسره پاتې کېدو علم نه وي لازم به ترې جدا کېږي زموږ نه څومره خواږه خپلوان ملګري جدا شوي چې موږ سره محبت پلاران د ډېرو نه تلي دي په بچو باندې سر قربانو ته جدا شوي میاندې تلي دي د چا نه بچي جدا شوي دي چا نه رونه د چا نه خویندې چا نه ښځې د ښځو نه خاوندان ملګري دا محبتونه د دنیا ده د دې دپاره نه دي چې ته د دې دلاسه خپل دین خراب کړي دا ساته خو دا ورسره هم یاده ساته چې ته به د دې سړي نه جدا کېږي بېلتون به لازم راځي دا حتمي فیصله ده بېلتون به راځي نو بله دا یاده که واعمل ما شئت فانک مجزی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته جبریل ووی چې څه کې کوه خو یاده که چې بدله به درته میلاویږي ډېر ښکلې خبره ده چې څه کې کوه ښه هوښیاران دي ټول په ریال او په روپیو په ډالر موږ پوهېږو که نه پوهېږو په حالاتو باندې او په ټیک ټاک او په فیسبوک او په انټرنیټ باندې پوهېږئ که نه پوهېږئ نورې په دې نه پوهېږي چې دا عمل ما تباه کوي او که ما جنت ته بوځي بچې څه کې کوه خو یاد یې که چې څه چې م کې د دې به راته بدله میلاویږي یا ښه یا بده هغه ستا خپل کار دی بیا ورته دا ووی واعلم او دا یاده که ان شرف المؤمن قیامه باللیل پیغمبره یاده که دا خبره د مؤمن ټول عزت د شپې په تهجدو کې پروت دی څه مطلب دی چې شپې په تهجدو کې عزت پروت دی او نو څه څنګه پکې عزت پروت دی او صحیح شو پوه شو عزت د شپې په تهجدو کې څنګه دی څوک نشي چې څنګه دلته چا سي بارک الله فیک کم سړی چې د شپې تهجد کوي رب العالمین به خلکو ته عزتمن کړي ملایکو ته عزتمن الله ته عزتمن شوي که الله ته عزتمن شوي ملایکو ته عزتمن شوي دې مخلوق ته الله عزتمن کړي وعزه استغناؤه عن الناس او د مؤمن عزت په دې کې پروت دی چې د خلکو نه ځان او د خلکو سره چې کم مالونه او کم دنیا یې د هغې نه ځان بې پروا کړي څه ناشنا خبره جبریل علیه السلام کړې
وی د خلکو سره چې کومه دنیا ده چې د دې نه ځان بې پروا کړو ته به ښه عزت منې که نه داسې ده که نه ده اوس که د چا مال ته پسخېږي او یا د مال دپاره خواله ورځي بیا به دې عزتي ده کوم چې اوس دی او چې څومره د دې خلکو د دې دنیا نه او د مال نه او د دې قصو نه ځان لرې ساتي دومره به عزت مني نو جبریل علیه السلام څو خبرې ذکر کړي کمې کمې چې څه کې کوه بدل به میلاوي او چې څومره ژوند تیرې تیرې که مرګ به راځي چې چا سره څومره محبت کوي که خو جدا کېږي به چې څوک د شپې تهجد کوي عزت به ورته میلاوي یو پاتې شو د خلکو د دنیا نه ځان بېزاره که الله به دله عزت درکړي دا ډېر فایدهمند آیت دی او امید دی چې ستاسو زړه ته به کوشش وي انشاءالله یو حدیث کې داسې راځي سبحان الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د امام ابو داود راوړی دی من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین څوک چې د شپې دومره تهجد کوي چې لس آیتونه پکې وایي څو لس دا ګوره ډېر لږ دي قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس شپږ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سو لس یو رکعت کې د یو صورت وایه بل کې د بل وایه ډېر اوږد دی که نه که نه ستړی کوي به دي چا چې دا ووایي دی د غافلانو د لیست نه ووتو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ومن قام بمئة آیه کتب من القانتین او څوک چې پکې سل آیته ووایي په تهجدو کې الله به دې په هغه خلکو کې شمار کړي چې کم عجزي کوونکي دي او د الله په مخ کې خشوع کوونکي دي یعنې د ده مرتبه به اوچته ده ومن قام بألف آیه او چا چې زر آیتونه ووایي کتب من المقنطرین هغه کسانو کې به شمارلی شي چې خزانې ول الله ورکړي اوس دا خزانه څه ده نو یو حدیث کې داسې راغلی د امام طبراني راوړی والقنطار خیر من الدنیا وما فیها او دا خزانې داسې دي چې دنیا او دنیا کې چې څه وي د هغې نه غوره دي چې څو آیته ووایي زر آیته دا ته فایده ذکر کم امام ابن حجر رحمه الله دا خبره ذکر کړې ده وی د تبارک الذي بيده الملک نه والا د سورة ناس پورې دا زر آیتونه دي څو سپارې شو دوه تبارک الذي نه والا دې نه یو کم دېرشمه سپارې شروع کېږي سورة ناس پورې دا زر آیتونه دا چې چا ووي دله به الله خزانې ورکوي نو د دې منځه ډېر اهتمام کوئ ښه د دې وخت شروع کېږي د ماسخوتن د منځه نه بعد اکثر ملګري تپوس کوي تهجد ټیم کم وي ماسخوتن د منځه نه بعد وخت شروع شو سهار د راختو پورې او غوره وخت یې کم یو دی سهار ته نږدې طریقې سره دوه رکعته کوه چې څومره کولی شي خو د پیغمبر طریقه څه وه ویترو سره به 11 رکعته کول 11 رکعته که څوک یې زیاتې زیات دي څوک شل کوي 14 کوي 13 کوي 40 کوي کمی یې 8 کوي 6 کوي 4 2 ټول جایز دي ابو الدرداء رضی الله عنه بناشنا نصیحت ملګرو ته کوو وی صوموا یوما شدیدا حره د هغه ورځې روژه نیسئ په کومه ورځ چې ګرمي ډېره وي دا ګرمي چې ډېره وي دغه ورځې له څه چلي نه چې ګرمي ډېره وي نو صحیح اوږده یوه او دویمه صحیح سخته وي دوه خبرې دي که وایي د دې ورځې دا روژه نیسئ ولې وایي چې د دې ورځې د ګرمۍ دا روژه دې ونیوه نو چې د آخرت ته ګرمۍ نه دی الله وساتي نو بیا به دا وي وصلوا رکعتین فی ظلمة اللیل لظلمة القبور او 2 رکعته د شپې کوئ صرف الله ته ودرېږئ په توره تیاره کې چې بچ شئ د تیرو د قبر نه که نن ته په تیاره کې الله ته ودرېږدې که نه سبا له قبر کې چې پروت وي په هغه تیاره کې به د الله ملګری دی ناشنا نصیحت کړی دی
نو قیام اللیل اوچت عبادت هم دې پسې چا جړلی د مرګ په وخت کې معاذ بن جبل رضی الله عنه په جړا شو ملګرو ورته معاذ دنیا پسې جاړې وي نه دنیا پسې نه جاړم ځنکدن کې ما آس على شيء من الدنيا زه په دنیا پسې نه یم خفه خو درې خبرو پسې خفه یم على ظمأ الهواجر هغه یعنی څه ناشنا مؤمنانو دی ونه وي چې هغه لنډو ورځو هغه روجې وي هغه اوږدې ورځې به وي او ګرمي به هغه روجې هغه رانه نورې پاتې شو وقیام اللیل او د شپې تهجد ومزاحمة العلماء بالركب او د علماو په مخ کې زنګونان ماتول د علم د زده کولو لپاره په دې پسې جاړه او ځکه ابن المنکدر رحمه الله به وي ما بقي من لذات الدنيا الا ثلاث وی د دنیا خوندونه هېڅ خوندونه نه دي سوای د درېو نه د دنیا ټول خوندونه په درې کارونو کې دي قیام اللیل د شپې تهجدو کې خوند دی ولقاء الاخوان او هغه ملګرو سره ملاقاتونه چې د الله دپاره یو سره ملګرتیا وي والصلاة فی جماعه او فرض مونځ په جمع کې کول ټول خوند په دې درې کارونو کې دي نو د دې ډېر اهتمام کوئ او دا جذبه په سړي کې څنګه راځي یعنې که ته وایي چې هغه اسباب زه څنګه د شپې تهجد کوم نو ټول اولنۍ خبره چې ستا نیت رښتینی او په ښه اراده دي رب العالمین توفیق درکوي والله چې د شپې ته وده شي که نه او سهار د مانځه اراده دي دې سهار مانځه له بغیر د ټلۍ او د ټلیفون او د چا د اواز نه سړی راپاسي که نه ځکه چې اراده دي پخی نیت دي رښتینی دقه شان د شپې چې وده کېږي دا نیت وکړه اراده وکړه چې زه به د الله دپاره تهجد کوم الله به دله توفیق درکوي ورسره دعاګانې د الله نه وغوښته ځکه چې الله توفیق درنه کړي نو دا کیلو کمبل چې معمولی یا د کیلو نه هم کم د دې اوچتول هېڅ چېرته ته نشي اوچتولی چې څو پورې الله توفیق نه یې درکړي ټوله خبره ده د توفیق ته لکه څنګه چې مشهوره ده والله لولا الله ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا که چېرته الله نه وی غوښتلی که نه نو نه به موږ ته هدایت میلاو شوی نه به موږ مونځونه کړی وي او نه به موږ صدقې ورکړی خو دا خو ټول د الله طرف نه توفیق ده دغه شان د ورځې دینداري کوه د شپې به د الله ځان ته ودرئ دا ډېره اهمه خبره یاده کړه او ځکه امام حسن بصري رحمه الله بس یو کس راغی وی ابو سعید یا ابا سعید د هغه کنیت وی زه یعنی ټوله شپه ورځ مې دا اراده وي چې زه به د شپې پاسم او د شپې چې وده کېږم دا اراده مي او د قیام اللیل سره مې ډېر محبت دی تر دې چې د اودس اوبه م ځان ته تیارې کېدم جانماز تیار کېدم فما بالي لا اقوم خو بیا هم زه نشم پاڅېدی چې څه چل دی هغه ورته وي د ورځې ګناهونه مه کوه چې د شپې دې ځان ته ودروي د ورځې ګناهونه مه کوه چې د شپې دې ځان ته ودروي هغه رب ځان ته د شپې هغه څوک نه ودروي چې د ورځې د هغه نافرماني کوي نو څومره چې ستا د ورځې ګناهونه وي دومره ته د شپې به کمزوری په تهجدو کې ځکه چې څنګه د ورځې ته د هغه نافرمانیانې کوې د شپې د هغه ته ځان ته ودروي بیا خو دې نه ودروي ځان ته نو یو دا اهمه خبره بله هغه اسباب چې د عید لاسه سړی تهجد له پاسېدی وختي وده کېده چې سړی دومره وده شي چې یو څو ګنټې خوب کېدی بیا راپاسي تهجد له که نه دا ټوله شپه کېناسته دې سره اکثر د سړي نه یعنې تجربې خبره په دغه شپه سړي نه تهجد شي دغه شان د ماسپښین دا قیلوله نه ده لږ ساعت له وده کېده دا ډېره فایدهمن قیلوله یو دې کې ډېر خیر اچولی دی خوب کې الله قیلوله څو ته وایي یعنې تقریبا د لسو منټو نه نیمه ګنټې پورې د قیلوله دغه قیلوله نه وایي نن سبا چې موږ کوو 3 ګنټې او 4 ګنټې زما پروت دي او ایسه مې کولو قیلوله مې کوو دا قیلوله ده چې قیلوله ستا 4 ګنټې ده نو چې د شپې خوب به دي بیا په سهار کې قیلوله دې ته وایي چې سړی صرف ځان نه تازه کوي او دا راته ووایم برکت په هغه لږ خوب کې لکه موږ سره دې شوي یا ماسپښین سړی وده شي که نه او ډېر اوږد وده شي دې چې راپاسي طبیعت یې ښه خراب وي او دا چې لږ ساعت له وده شي او راپاسي طبیعت یې صحیح طبیعت یې بیا برابري دې کې ډېر برکت او ځکه د امام حسن بصري رحمه الله باره کې دا هم راځي چې هغه یو څه خلکو باندې تیر شو بازار کې او دغه د قیلولې دا وخت هغوی چغې والې او سامانونه یې خرڅول او راشه او درشه او بازار سم ګرم نو هغه ته تپوس وکړو دا خلک پکې خوب نه کوي نو هغه ورته نه دوی خوب ونه کوي
وی چې خوب نه کوي نو شپې ماته بده ښکاري. شپې بده ښکاري څه مطلب دی؟ شپې ټوله خوب دی، تهجد نشي راپاسي. او ځکه بعضو آثارو کې دا راغلي چې د منافقت یوه نښه دا ده چې یو سړی په بازارونو کې د ورځې دی په بازارونو کې او په مزدورو کې چغې وایي او د شپې دی د منافقانو په شان پروتي لرګی په کټ کې پروتي. دا منافقت نښه ده. د شپې لرګی دی او د ورځې په بازارونو کې او په مزدورو کې څه کوي؟ چغې وایي. الله دې موږ د دې منافقت نه لرې ساتي. دا یو څو خبرې چې تعلق یې ساتلو د عظیم عبادت سره. الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې په دې باندې عمل وکړو، کوشش وکړئ، اراده وکړئ، د الله نه وغواړئ. او لازم نه دی چې اوږده تهجد کې د یو څو نه یې شروع وکړه، خون به یې والي او بیا به خپله ته اوږده کړي، تلاوت پکې کوئ. او دا راته فایده ذکر کړم چې قرآن ځان سره نیویم شي. که یو سړی وایي چې دا ماته دوه درې سورتونه یاد دي، زه به څنګه تهجد کوم او دا به څه اوږده شي. ښکلی ځان ته قرآن نیسه او ښکلې طریقه راته وښیم. د نن نه تهجد شروع کړه، برکتي شپه ده، د جمعې شپه ده، او شروع د سورې بقرې نه وکړه. یو څو مخه پکې ووایه، کوم ځای کې چې ودرېدې نښه پرې ولګوه. سبا د شپې بیا مخکې ووایه، تهجد هم کوه ورسره قرآن هم ختم کړه. څومره اجر دی. الله ته وژاړه به کیم، دعاګانې مو غواړه، مسلې به دې حل شي، دنیا دې هم ښایسته شو، آخرت دې هم ښایسته شو. نو الله دې به موږ له د عمل کولو توفیق راکړي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.